امام ابو حنیفه څلورم ملي نړیوال نندارتون وروستۍ ورځ وه. د افغانستان ترڅنګ د ایران او ازبکستان سوداګرو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي وه. له دې نندارتون څخه هره ورځ په زرګونو کسانو لیدنه کړې. د دې ځای ګډونوال له اسلامي امارات خوښ دي چې په کور دننه ورته داسې زمینه مساعد کړې چې تر څو دوی وکولی شي خپل تولیداتو ته بهرني پیرودونکي پیدا کړي. د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون چې نن پای ته ورسېد په 800 غرفو کې د افغانستان ترڅنګ ځینې نورې هیوادونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو. مسؤلین وایي په یاد نندارتون کې د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. زیاتوي د کورنیو سوداګرو ترڅنګ بهرنیو پانګوالو هم په پراخه اندازه ترې لیدنه کړې ده. پر وینا یې سږنی نندارتون څخه چې 7 ورځې دوام وکړ تر 9 لکه کسانو لیدنه کړې چې د افغانستان ترڅنګ د ځینې نورې هیوادونو وګړي پکې هم وو. سږکال موږ په دې نندارتون کې تر حدود 80 میلیونه تر 80 میلیونه افغانیو په دې نندارتون کې پلور او پلور لرو. سږکال تر 80 میلیونو ډېر پلور شوی. له ټولو جالبه دا ده چې په تېرو 6 ورځو کې او د نن په ګډون باندې تر 9 لکو کسانو د دې نندارتون نه لیدنه کړې ده. د تیر په پرتله سږکال د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ښځو هم په پراخه کچه ګډون کړی و. مسؤلین زیاتوي د دغه نندارتون پر دوام کورنیو او بهرنیو سوداګر په یوې ناسته کې د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. پر وینا یې همدې لړ کې ځینې نورې هوکړې هم شوي دي. سږکال د دې تجارتي ناستې یا د سوداګریزې ناستې په جریان کې چې په کابل کې د 600 کسانو په ګډون او تر 350 ډېرو شرکتونو په ګډون ترسره شوې وله. مختلفې او په بېلابېلې تفاهمنامې یا هوکړه لیکونه ترسره شول په مختلفو برخو یا سکتورو کې چې تر 300 میلیونه ډالر ډېر تفاهمنامې یا قراردادونه ترسره شول. بعد از شبی که ما تواصل تجاری داشتیم در روزهای 3-4 روز بعد از تواصل تجارتی در جریان نمایشگاه تفاهمنامه‌های مختلف و متعدد دیگری هم منعقد شد. در این جریان حدود 400 میلیون دلار دیگر در جریان روزهای نمایشگاه تفاهمنامه‌های مختلف و متعدد منعقد شد. لدی و ټول تفاهمنامو ستر تفاهمنامه د 400 میلیونو دلار د خافي ګروپ له لوري د فولاد مبارکه د ایران د اسلامي جمهوریت سره ترسره دي. با این ترتیب ما بالغتر از 700 میلیون دلار تفاهمنامه ها و قراردادهای در طول یک هفته نمایشگاه داشتیم که خدا را شکر یک دستاورد بزرگ به چرخه اقتصادی تجارتی و سکتور خصوصی و سکتور عامه افغانستان است. ورته مهال یو شمېر هغه پانګوال چې دغه نندارتونونو کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو خوښ دي چې په کور دننه ورته دا ډول زمینه برابره شوې ده. د دوی پر وینا د افغانستان ترڅنګ د سیمې هیوادونو سوداګر هم له دې نندارتونونو لیدنه کړې ده او د خپل تولیداتو لپاره دا ډول فعالیتونه ګټور بولي. موږ دلته خپل تولیدات د قانون په بخش کې نمایش ته وړاندې کړي وو او که په ټوله کې ووایو دا رقم نمایشګاوې د افغانستان د محصولاتو لپاره د افغانستان د تولیداتو لپاره ډېر ګټور دي ځکه په افغانستان کې تر اوسه هم د خارجیانو هم د افغانانو ذهنیت تر دې دی چې په افغانستان کې شاید دونه تولیدات ونه سي یا د افغانستان صنعت دومره په پښو نه درېدلی. نو دا د افغانستان د صنعت په پیژندګلوۍ کې د خارجیانو او افغانانو لپاره ډېر ښه ګټور ثابت شي. د یادونې وړ ده چې سږکال د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون 7 ورځې دوام وکړ. مسؤلین او ګډونوال یې په کور دننه دا ډول فعالیتونه ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته ګامونه نور هم زیات کړي تر څو د افغانستان تولیداتو ته بهرني پیرودونکي هم پیدا شي. حسین صافی، موج نیوز، کابل.